سلام سلامتی دوستا، روزتان بخیر. امیدوار هستم که همگیتان جور سلامت باشین. خوش آمدین یک بار دیگه به چینل سیتی وال میدیا و دکی دیگه از برنامه ها با ما خاطر نعیم زاده. دوستا قسمی که شما میبینین ما در باغوش هستیم، جایی که حیوانات مختلف نگهداری میشه و از کشورهای مختلف آورده شده. قسمی که میبینین این قسمت در پشت سر ما یک مجسمه شیر است و این همون شیری است که تقریبا شهرت جهانی داره. شهرت جهانیش به این خاطر است که به اساس معلوماتی که داریم قسمی که میفهمین شیرها معمولا 28 سال عمر میکنن، ولی ویژگی این شیر یا دلیلی که این شیر باعث شده مشهور شه و شهرت جهانی پیدا کنه این است که با وجودی که در افغانستان وضعیت بسیار خراب بوده و مشکلات زیاد را تحمل کرده، ولی تا 30 سال این شیر عمر کرده. و ما یکی از مسئولین باغوش دوستا با خود داریم که در مورد حیوانات و خود باغوش بر ما معلومات میتن. سلام. سلام، خوش آمدید. سلامت باشین. میشه خود معرفی بکنید؟ عبدالرحمن میوان، دکتر وترنر باغوش کابل. خب بسیار خوب. خب دکتر صاحب میشه بگوین که باغوش در کدام سال ایجاد شده یا افتتاح شده؟ باغوش کابل به عنوان یک موسسه علمی تحقیقاتی و یک تفریحگاه خوب به سطح کشور بوده. بله. که در حدود 100 نوع حیوان، پرنده، خزنده، ماهی که تعدادشان بر 600 قلم میرسه اینجا به شکل استاندارد و معیاری نگهداری میشود. خب تمامی حیوانات از کشورهای خارج آوردین یا از خود کشور ما هستن؟ نه خیر، اکثر زیادتر حیوانات از حیوانات بومی خود کشور است. یکی از وظایف باغوش ها همی است که از حیوانات بومی کشور خود نسل گیری کنه. بله. و دوباره به خاطر غنیسازی حیات وحش اونا را رها بکنه. بله. در مورد این مجسمه شیر که اینجا است اگر معلومات بدین؟ شیر مرجان است، یکی از شیرهای مشهور باغوش و حتی شهرت بین المللی داره. بیشترین زندگی را طی کرده و در چند دهه جنگ ها هم به می داخل باغوش بوده و بسیار کتاب ها و مقالات زیاد در این رابطه نوشته شده که ما خود هم در این رابطه یک داستان نوشته کردیم. بسیار خوب. خب دوستان، ما همراه جناب دکتر صاحب میریم به طرف قفس حیوانات که درباره تمام قفس‌ها بر ما معلومات بدن. خب دکتر صاحب اول باید پیش کدام حیوان بریم؟ چون شیر و شادی زیاد تماشاچی داره و اکثریت تماشاچی هم که میان از هر دو قفس سوال میکنن که شیر کجاست و بعد پرسان میکنن که قفس شادی کجاست. بله. شادی یک کمی حیوان شوخ است، مردم هم زیاد آزار و اذیت میکنن و اکثر وقت شیرها در حالت خوابیده هستن یا مستریح میخوابند در قفس‌های خود به شکل نرمال که متاسفانه باز توسط تماشاچی‌ها آزار و اذیت قرار میگیرن که کار خوب نیست. خب. البته ما از تماشاچی خود خواهش میکنیم که حیواناتی که به حالت نرمال خود است او را آزار اذیت نکنن. یعنی مردم اذیت میکنن؟ مثلا چه قسم؟ سنگ پرتاب میکنه، بوتل پرتاب میکنه یا؟ بله، اکثر وقت تماشاچی ها حیوانات غذا میتن یا با پلاستیک دستداشتشان که چیزی میخوره بر حیوانات میندازن، با بوتل میزنن، با سنگ و با این گپا آزار اذیت میکنن. ما در حدود 3 قلاده شیر داریم که این شیرها از افریقای جنوبی آمدن. بله. میشه بگوین در کدام سال؟ در سال 1395 به باغوش کابل انتقال داده شد. در ولسوالی سپین بولدک به نام نویکل یک منطقه بود که قاچاق میشد بر پاکستان و اونجا پلیس سرحدی یا را گرفته بودن. باز 2 جورش به باغوش کابل هدیه دادن که او وقت شیرها خرد بودن، طفل بودن و الحمدلله که حال در حالت بلوغ هستن. امیدواریم از اونا نسل گیری خوب داشته باشه. خب سن سال شیرها براتون معلوم است که چند سال هستن؟ بله اینا از 5 سال 6 سال زیاد عمرشان هم قدرها هستن، ولی تفاوت داره نظر به
مشخصات اون حیوان ما میشناسیم که چقدر عمر داره. مثلا چی مشخصه است که باعث میشه شما سنشان تفکیک بکنین؟ در شیرها، پلنگها اکثریتا از یک استخوان در قسمت پسر شانه است که اسکاپولا میگه. در حرکت خود این استخوان وقتی حیوان به حرکت است باز از خود یک فیصدی داره که در نمو منوال عمر ازی تعیین میشه و از رنگ پوزشان. خب فعلا امی شیری که باشه همه قدر عمر بیشتر داره. فعلا امی شیری که بیننده عزیز میبینین امی طرف آمده روان است. چند سال است میتونین بگوین؟ اینا ممکن که از 6 سال زیاد عمر داشته باشه. از 6 سال. خب فقط یک شیر است اینجا، دیگرش در قفس‌های جداگانه نگهداری میشه؟ بله، یک جورش با خود قفس شیر سابقه مرجان است، نر و ماده، و این قفس تنها یک نر زندگی میکنه. خب اینا خوراکشان چی است؟ اینا در روزانه در حدود 8 کیلوگرم گوشت استخواندار میخورن، گوشت گاو. هر شیر 8 کیلوگرم؟ بله بله. در حدود 9 کیلو استحقاق دارن. دیگه باز نظر به فصل سال غذای از اینا کمی تفاوت میکنن. مثلا در زمستان زیاد خوراک می داشته باشن یا تابستان؟ زمستان تقریبا. زمستان نظر به سن از ایام است. هر چقدر سن پیشرفته تر شوه خوراک هم زیادتر ضرورت است برشان. خب در روزایی که برف یا باران میباره اینا هم قسم آزاد گشت گذار میکنن یا کدام قفس دیگه داره به خاطر گرم باشن؟ نه، شما در قفس شاید در تصویر دیده بتونید بهترین تخت خواب دارن و اتاق خواب دارن. هر جا میل دلشان بود اونجا می باشن. خب دوستا در مورد شیر جناب دکتر صاحب بر ما معلومات دادن. بفرمایید دکتر صاحب. فهمیدین که روزانه چقدر گوشت میخوره و از کشور افریقای جنوبی گفته نه؟ اینا به داخل افغانستان وارد شدن. خب دوستا من تنها نیستم، همکارم جناب استانگزی هم همراه ما است. نمیفهم که تا حالا کجا بودن، در آبندی مانده بودن یا کدام رستوران رفته بودن، کدام نان چرب گیر کرده بودن. خب به هر حال فعلا رسیدن. همکار عزیز سلام، خوش آمدین. سلامونه نیکی ګران اولیدونکو، بیا هم د سیټي ورلد میډیا ته ښه راغلاست. جناب ډاکټر صاحب سلام و احترام به خودت. تاسو ته ډیر زیاته مننه. داسې وخت مو راکړئ، خپل وخت مو راکړئ. او زه لاړم باغوش مې له باغوش له سیمو مې لیدنه وکړه. حیوانات مختلفو حیوانات چې راغلي وو راوتلي وو له قفسونو، البته ژمی ده. هغو نه مې لیدنه وکړه. په همدې موقع سره ګټه مې واخیستله. اوس کومه خوا روان یو؟ مونږ همداسې روان یو. نو د ازمري قفس خواته یو بل قفس لرو چې دکې دوه کوهانه یا دوه بوکان لرونکي اوښان اوسیږي. اوښان په نړۍ کې په درې ډوله دي. یو بوکان، دوه بوکان لرونکي اوښان دي چې ارې اوښ ورته وایي، یو بوکان لرونکي وي، او یو ډول بدون د بوکان اوښان ژوند کوي. چې مونږ یو فرد د دوه فرده، البته وبخښئ، دوه فرده اوښان مونږ درلوده او نورم نسلګري کړي. تعداد 5 و 6 ته رسیدلی ده. او اکثره حیوانات ښه نسلګري کیږي ځکه ښه خواړه ورته رسیږي او د دوی هغه کم مدیریت چې ده په ډېر ښه ډول سرته رسیږي. همدغه اوښان دي، دا اهلي اوښان دي که دا اهلی اوښان دي؟ اکثرا دا د دښتو د وچو سیمو ژوي دي. او دا د اوبو په مقابل کې ډیر مقاوم حیوانات دي. یعنی که تر ډیره موده پورې اوبه حتی هیڅ ونسخي دوی ژوندي پاتې کېدلی شي ځکه د دوی په کوهان کې ډیر ښه د دوی هغه ذخیروي انرژي دلته ذخیره کیږي او بیا د ضرورت په وخت کې له هغه څخه استفاده کوي. اخلي. یعنی یو اوښ به تر څو کیلومترو یا څو ورځو پورې همکار عزیز اینجا بیا دی بغیر دا تر ډیره وخت پورې هغه پاتې کېدلی شي بدون د اوبو، ځکه یو خو د له شنه ګیاه څخه استفاده کوي، بیا نو تر څو میاشتې کې اوبه مو نسخي بیا همغه د وجود ضرورت چې دی د هغه ثابت چې دا خوري له هغه څخه هغه کوي. همکار عزیز، ما یک خاصیت از شتر میفهمم، میگه بسیار کینه دل است. دغه ما تجربه کړی ده ځکه چې دوی یو چوچای ورکړی و هغه جونګی چې ورته وایي. بیا موږ غوښته چې دا نور اوښان ونه وهي بل قفس ته مړه، خو د ده مور شخ کړی. تاسو باور وکړئ چې موږ هر
څومره هغه خپل تخنیکی او مسلکی لارښوونې چې وي هغه هم په لار واچوله خو راسره نړو نه تر څو چې په خپل طبیعت په خپل د رضا نشو لانړو نو هلته زه پوه شم چې واقعا په اوښ کې ډېره کینه شته. واقعیت وایي په څو کاله وروسته هم که چیرې تاسو اوښ سره مقابل سئ خپله کینه ساتي د سره فکر کوم بالکل زه خو ډاکټر یم کله چې درملونو ته ځم تداوي ته ځم نو ځان ته ډېر پام نیسم اول دی ښه آماده کړم پوه شم چې زه مسؤل یم بیا هغه درملنې لپاره ځم. صحیح دا معلومات خلاص شو که مخته ځو؟ صحیح. خوا کې قفس چې ده د غرسو ده افغانستان درې مشهور ژوي لري چې یو مارخور وزه ورته وایي چې دغلته ولاړه ده د چت لاندې د سفر لاندې دا مارخور وزه ده. یو تازي سپی ده چې افغان هاوند ورته وایي یا د سپیانو ناوې په دنیا کې مشهور ده او یو هم واورین پړانګ ده چې متاسفانه باغوش کابل د هغه پړانګ څخه نه لري نو دغه دوه ژوي موږ لرو نو دې قفس کې هغه دغه چې تاسو ګوري چې ولاړه د شاخونه لکه مار غوندې پاس تاو شوي دي دا مارخور وزه ده خوا کې د غرنۍ وزه ده او هغه بل نخشیر پسه ده. دته ولې همکار عزیز میفهمید چرا ایره بز مارخور میگه؟ به نظرم شاید غذاش مار باشه یا شاخهاش. بله گزینه دومش درست است. شاخهاش چون مثل مار وریه دور میخوره به این خاطر نامش مارخور است ولی مار نمیخوره یک گیاهخور است. من خیلی ترسیدم که از من مارخور است و واقعیت من اولین بار سینما میشنوم این افغانستانی است یعنی در طبیعت خودم. بله در جغرافیای خود کشور یک حیوانی است که همیشه زندگی میکنه. خب خوشبختانه بیشتر در کدام مناطق در کدام ولایت ما پیدا میشه؟ دواخان، پامیر، بدخشان، نورستان در این قسمت ها ما حیوانات بیشتر داریم حتی در کنر. صحیح. فکر کنم مقامات وجودش در مقابل سرما خوبتر است و بیشتر در ساعاتی که سرد است مرتفع است ارتفاعش بلندتر است. اکثر حیوانات ما در زمستان مست میشن حتی جوره میشن مثل غشگاو مثل گوزنای باختری انشالله کلش در تصویر میبینیم انشالله. من وقت آمده بودم که این حیوانات نبود دقیقا خیلی وقت میشد همکار عزیز لطفا خیلی وقت میشد نامده بودم به باغوش کابل و این حیوانات هم شما آوردین درست غشگاو آوردین یا مثلا حیوانات دیگه فعلا او آهوست او نمو گوسفند نخشیر میگوره گوسفند نخشیر او هم یک حیوان مشهور است خب با پشتو سور پسه میگیش صحیح و این حیوان هم در مناطق سرد زندگی میکنه. پهلوی قفس دیگه داریم که این هم گوزن است گوزن خارجی است در نسل افغانستانی نیست و از جغرافی افغانستان نیست. ما خوشبختانه از این یک جوره داشتیم تعدادش بر 16 جوره رسیده که همیجا نسل گیری شده و یک دستاورد بسیار خوب بر باغوش کابل است. شما میشه در تصویر ببینید یک حیوان هربیور میگه یا نشخوار کننده که روزانه برشان فعلا زمستان است رشقه سبز نیست تازه برشان بیده میتیم کرم، بادرنگ، زردک از این چیزا استفاده میکنن. اگر ضرورت بود وقت داشتین باز آشپزخانه همه چیزا میبینیم انشالله. من تصمیم دارم و وعده کردم وعده میوکړل خپل همکاران سره سزه به بعض قفسات ورزم ما ته اجازه ای متاسفانه من نشو کولای چې تماشاچی ته د داخل د قفس ته اجازه ورکو ځکه چې ځینې حیوانات وحشي دي خطرناک دي ریسک لري امکان داره چې غیر د خپل پرستانه بل چاته یو صدمه ورسي د دې لپاره موږ نشو کولای چې حیوان خلکو ته اجازه ورکو چې داخل د قفس لړسي. موږ هم کچيري د یو ډاکټر په صفت قفس ته زو مخکې لدینه چې قفس درملنه ته داخليګو نو دغه خپل پرستار چې د سره بلد د اون هغه ټول هغه محیط موږ ته مهیا کی بیا درغه ورسه موږ
ورزو خپل درملنه کوو یا که ضرورت و کلینیک ته انتقال و ډیر ښه. بله یعنی هر حیوان هر قفس یک پرستار مشخص خودش داره؟ دقیقاً. ما ولې وغوښتل ولې مې دا خاص وکړ له ډاکټر صاحب نه چې زه غواړم قفس ته دننسم تر څو وګورم چې آیا اجازه سته خلکو ته چې قفس ته ورننسي. زیاتره کسان دي امی فرهنگ مراعات نمیکنن، دا فرهنگ نمراتی یا په قفسو ورخیزي یا په دینه تیږي وراچي یا بوتل وراچي یا مختلف شیان وراچي. خود هر حیوان خاصیت فرقی کنه. لکه موږ په غشگاو نمیتونیم کیله پرتیم درست ولی شادی بسیار با میل میتونه ورد نوش جان کنه. او متاسفانه چې یو خو دلته تماشاچی چې باغ ته را داخل شي دا ټول ډاکټرانی بیا وایي چې دغه ژوی ډنګر ده دغه چاغ ده. ډېری باغوشونه د دنیا کې داسې وایي چې باغوش داسې ځای ده چې دلته د انسانانو کړنې ډېر ښه تعریفېږي. د دوی برخورد د حیواناتو سره. بل دا یو بانک ده د جینیټیک د بومي حیواناتو لپاره یو بانک ده چې د ځنه بیرته دا تولیدیږي او د ژوند بڼو لپاره غني سازي لپاره بیرته خوشی کیږي. نو متاسفانه چې زمونږ ډېری تماشاچیان حیوانات زوري خواړه ورکوي او یا هم په بوتل په تیګو په د شانو ویلي چې دا فرهنګ نه ده. دقیقاً. بینندای عزیز میخوایم یادآور شما همکار عزیز که وقت میاین به باغوش مراجعه میکنن هر حیوان به هر حیوان احترام بگذارن و فقط خواست معلوماتیش بخوانن علم‌آوری بکنن یک سیر علمی برشان شود. انشالله که امروز بر شما یک سیر علمی واری باشه همیشه که تشریح کنیم با عمو منوال آمدیم با عمو خواست آمدیم با عمو خواست راغلیم همکاران خیلی کم چه دخوات راشی. همکار عزیز میفهمی کدام طرف میریم؟ طرف موزیم میریم. خب موزیم خودت به بیننده گفتی من میموندم میره به دکتر صاحب. دکتر صاحب همکارم خواهشو کسی وس موزیم خواهد لورد زو او دغه د کبانو د خزندو یو موزیم لرو موږ دلته چې دلته تقریبا 40 ډوله کبان ژوند کوي او مختلف نوع نور خزندې دي لکه ماران دي لړمان دي د اوبو ماران دي کشپې دي او مختلف کبان چې زیاتره خارجي بهرني دي دلته ورته زمينه سازي شوی نسلګری کیږي او ساتل کیږي. صحیح. د ګران دکتر صاحب مهربانی موږ موزیم ته رانه تو همکار عزیز متوجه باش که اینجا گژدم مار و این خزنداب موجود است. و دلته مختلف کبان وجود لري لکه دغه شارک ماهی ده کب ده چې غوښه خوړونکی ده او دا په ستر نور هم ستر کیږي. حتی داسې نهنګونه په اوبو کې ژوند کوي چې د ورځې یو ټن ماهي خوري. دقیقاً. زه غواړم دا پوښتنه وکړم دا څومره عمر لري او تر کوم وخت تاسو په دغه قفس کې ساتئ؟ دوی مختلف عمرونه لري نظر په جنس ناوې باندې او کله چې ستر کیږي موږ دوی پرله پسې نور کاریمونو ته وړو. اوس هم دوی لپاره د دوی ساتنه روزنه ډیر ستونزمن د دې لپاره ده چې دوامدار برق ته ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري. نو کله چې موږ له اوبو څخه کبان ته اکسیجن ورکو نو هغه هایدروجن پاتې کیږي باید بیرته دوی ته اکسیجن دار هغه ورکو. نو هم بل فلټر ورته لګیدلی ځینې خواړه غوښه ده چې غوښه خوري ځینې دانه باب خوري او ځینې گیاه ورته میده کیږي گیاه خوري. صحیح. دا غوښه خوري تاسو همیشه هر ورځ ورکوئ غوښه؟ بالکل هر ورځ د دوی ترمامیتر شته ده د هر ورځ درجه د دوی هغه کم حالت چې د وترنر ډاکټرانو په واسطه باندې سارل کیږي لیدل کیږي چې په کوم حالت کې ده. بله هغه مویل لک سماته په قار ښکارېده او د مایانو په باره کې هغه بسیار قار بود. کبان ډیر زیات دي ما ولې تقریبا 40 ډوله دي او اوس دغه کب وګورئ تاسو ډیر ښایسته ده ته کټفش وایي دا او له ده څخه دا موږ نسلګري کړی ده د نور هغه مور پلار چې دي هغه په یو غټ اکواریم کې ساتل کیږي ځکه چې ستر شوي دي او دوی چې څومره غټیږي هماغومره ډیر اکسیجن ته ضرورت لري.
نو د دې لپاره بیا هغه کیپاسټي د خپل اکواریم په نظر کې نیول کېږي نظر په سن باندې هغه کب انتقالي بل ځای ته نور هم د خوا کبان هم شه د اوبو ماران دي هغه به هم سره وګورو دا نوي نسلګیري شوي دي چوچیان دي چې موږ نوي نسلګیري کړي ده خو د دوی نه مور او پلار باسو په خپل اکواریم ته ځکه چې دا غوښه خوړونکي دي بیا خپل بچي ونه خوري او دوی لپاره همغه مشخص خواړه دي هغه ورته اچول کېږي خپل خواړه خوري دا سنګپش دي چې موږ نوی نسلګیري کړی ده تاسو وګورئ ډېر واړه دي او د نور غټانه بل اکواریم کې دي دا د اوبو مار ده او دا داسې یو حیوان ده چې کولی شي تر 1.5 سل ډېر کاله ژوندی پاتې شي 1.5 سل نه زیاد عمر میگی اینا بالکل چی میخورن؟ اینا اکثرا دانای مشخص غذای بلند شدگی دارن از اون هست همون ماهیایی که گفتین گوشتخوار هستن گوشت ماهی میخورن یا گوشت ماهی نمیخورن و اگر بر اونا ماهی خورد به گیرشان بیه بله میخورن ولی ما بر از اونا گوشت مشخص گرده داریم خورد میکنیم برشان مندازیم و ای مار او اوبو مار هغه لږ څه پټ سوی ده او هغه چون فلټر باندې ځان تاوی دا هغه قفس زموږ د وحشي مارانو ده چې په دې کې شتر مار ده د کبرا مار ده او نور هم زیادی اوس تاسو ګورئ د پوست اندازي کړې ده نو فعلا دا د حیوانات دي چې دا به ډیر ګرم وساتل شي د ګرم سیمو دي کنه بیا مري نو دا اوس هم تواخانه لري بخاري لري د ساتل لک ستونزمن ده او کله چې ګرمي شي بیا دغه اوبو ته هم ننوځي بله ګران لیدونکو دلته په شیشه خانه کې د شیشه خانه دننه په دې خاطر دا ورته تنظیم کړی سي هغوی وای ګرم خاصیت لري یعنی میگه باید ګرم زندگی کنن ماشاجیس هم په فاصله کې چې لاسرسي ورته ونه رسي چون وحشي خزنده دی بیا دا کولای شي چې انسان ته ضرر ورسوي خب د برخه اخلاص شو دلته د خوا کې یو بل مار لرو چې دا پایتون ده 3.5 متره ده طول 3.5 متره ده او تقریبا 13 کیلو وزن لري او دا هم اغستر مار ده چې اصلا افریقایی ده د دوی طول تر 12 متر پورې رسیدلی شي صحیح تر 12 متر وس 3.5 متره څو کاله عمر لري او څومره کاله عمر کیده که نظر په شرایطو نظر په خوړو باندې که خو ساتل شي شرایط ورته ښه مساعد ډیر عمر کوي که چاپریال ورته مساعد نه بیا کېدای شي اډپټیشن ونه لري دا ما خاصیت لري چې په ګرم فضا غوړي کنه دا په هر رقم بالکل د هم فعلا بخاری ورته بلده شګن ګرمي او همدلته هماغه نور وحشي خزندو غونډه ده صحیح ماران ډیر چی شي خوري ماران کوچنی ژوي لکه موږکان او لکه بقچ ورته وي حشرات نه استفاده کوي کله چورګوړي کله د پیشو بچیان چې را پیدا کی دغه د دوی ژوندۍ خواړه دي ژوندۍ دي لکه کوم موږکان چې باغوش د جهان په ټول باغوشونو کې د موږکانو معضله شته او نو ځکه موږ چې کله ژوندۍ موږکان نیسو بیا ماران ته ورکو خوا کې یو بل هغه د چې د هګیو نندارتون ده دا د اوښمرغه هګۍ ده یا شترمرغ د ټاپوس هګۍ ده د کفترو د مختلفو مرغانو او تقریبا 1 کیلو 300 ګرام وزن لري دا هګۍ دا هګۍ اوس طبیعي هګۍ دي که مصنوعي بله هګۍ طبیعي دي خو دا موږ خالی کوو ځکه چې بیا دا انفجار کوي نو د دې لپاره دغه هګۍ ټول تخلیه شوي دي دا د دې لپاره چې دلته محصلین متعلمین او دغه خلک چې د سیر علمي لپاره راځي بیا موږ ورته تشریح کوو هم مرغان ورته ښیو هم د دوی هګۍ ښیو د دې د بچیو د وتو موده هم ورته ښیو چې څومره وخت کې دوی وځي صحیح همکار عزیز اینجا گشتم‌های مختلف ببینیم که طبیعی است یا چیه او دا لړمان هغه دي د دوی جسدونه
دي دا کراب ده صحیح. چې دا یو بحري ښه خواړه هم دي و دلته مروج نه دي خو نور دنیا کې د څخه د خوړو په منظور هم استفاده کوي او ماهی ریګي ده چې د څخه د درملو په جوړولو کې هم ګټه اخلي. ماهی ریګي بله. ډیر ښه معلومات ګرانو لیدونکو. واقعا زه په دې شیانو نه پوهېدم او د دې لپاره مې وغوښتل نن باغوش ته لاړ شو. ډاکټر صاحب خدای دې عمر ورکړي، خدای دې برکت ورکړي چې موږ ته خپل وخت راکړه او واقعیت په زړه پورې معلومات له موږ سره شریکوي. مننه. سلامت اوسئ. ما مخکې لکه څنګه چې خورکۍ ته وویلې چې موږ 100 ډوله حیوانات لرو. که یو دقیقه د یو حیوان په هکله زه وغږیم 100 دقیقې کېږي، کلیپ به ډېر لوی سي، بیا به خلکو ته خسته کني. نو د دې لپاره موږ کوشش کوو چې هغه ډېر مهم خبرې یا معلوماتونه لیدونکو ته ووایو. خوشحاله اوسئ. اندا مهمه ده تر څو موږ وکولی شو په خپل ټولنه کې فرهنګ سازي وکړو په دې برخه کې. بله. دلته موږ څو ډوله مرغان لرو. صحیح. اکثرا دوی ته پلاستیکونه دې لپاره نیولي چې دا د ګرمې وینې لرونکي حیوانات دي. نو دغه قفس چې تاسو ګورئ دلته غالموشان اوسیږي، عقاب هم لري او خوا کې بوم د کونګ ورته وایي او د هغې یو ځانګړنه دا ده چې د سر تر 380 درجو پورې تاوولی شي. زه داسې وایم چې هر هغه څه چې الله جل جلاله پیدا کړي دا د انسان د نفع په خاطر پیدا کړي، د ګټې په خاطر پیدا کړي. دا چې موږ نه پیږو موږ ولې حیوانات وځورو، ولې مثلا ښکار کو، ولې قاچاق کو، ولې خپل ملي شتمنۍ ته ضرر ورسوو، دا به زموږ د ناپوهي عامل. افغانستان په کوچنۍ جغرافیه کې 9 پیشکې لري چې 2 دانې بیخي انقراض شوي دي، ورک شوي دي. اما ټول افریقا په همغه بزرگی په همغه عظمت 12 پیشکې لري. موږ له د حیواناتو وحشي حیواناتو له امله هم یو غني مملکت یو، یو غني هیواد یو. خو دغه ښکار، قاچاق، ناامني، جنگ، د ځنګلونو قطع کول او د دوی لانې کورنۍ له منځه وړل، د بارانونو نشتوالی، د خوړو نشتوالی، دا هغه عوامل دي چې زموږ حیوانات انقراض ته وړي او نسلونه یې پوره کړي. دقیقا. او دا بخي په اوس په افغانستان کې کولی شو پیدا کو؟ بله او شته دي. دغه دته ټپوس وایي که نه، کله کله موږ تاسو پښتنو کې چې یو چا ته په غوسه کېږي وایي ځه ټپوسه. دا لاشخور حیوانات دي، ټپوسان دي. دوی هم دلته ژوند کوي. دا ډېر الوتلی نشي نو خو لاشخور دي. دا د خدای پاک هغه تنظیفي ګروپونه دي چې دا لاشونه په ځنګلونو کې په غرونو کې پاکوي او نه پرېږدي چې هغه میکروبونه هغه انسانی مسکنو ته انتقال شي. دقیقاً. همکار عزیز بیخی خدا چوب گرفتی. من یک چیز رو دیدم مجرد، میخوای ببینیش؟ بله دکتر صاحب. او دا یک ده. یک ده. صحیح. او دلته دغه قفس ده. دا اومنیور حیوان ده، لکه انسان غوندې معده لري، هر څه خوري. صحیح. او 2-3 وخته خواړه لري. یو وخت کې دوی ته وچه او تازه میوه لکه ممپلی، توت، نخود، عسل دا ورته ورکول کېږي. په بل وخت کې ورته وریژې چې هغې کې کشمش، زردک، غوښه، دا شیانی دا ورته ورکول کېږي. د خرس یا یک خوک، شادي دا لکه انسان غوندې معده لري، هر څه خوري. او طبیعت فکر کوم عسل سره ډېر لګي. او د خو داسې یو حیوان ده چې ډېر جګو قوي ونو ته خیږي. هغه د زنبور او دا زنبور تیلري کې مچۍ تیلر کې او دا عسل ډېر شوقي ده. تاسو وګورئ د هغه تخت په سر باندې موږ یو لرګی ورته ځړند کړی چې د کې کله ورته عسل وهو دا بیا خپل مستي کوي او مغه سټي خپل هغه طبیعي هغه حرکات تر سره کوي. دا شغال ده، سورلنډي غوښه خوړونکي حیوانات دي. دا هم او قوارین ډیر موزر ښکاري. او ډیر موزر، ډیر غالمغالي. اما چیغې سی وکی شاید او هغه چیغې چې وایي شغال غوندې ډیر چیغې وهي که نه. دغه همدغه څخه پړانګان چې تاسو ګورئ دا د افغانستان بومي حیوانات دي. د ورځې 3.5 کیلو غوښه خوري او 3 قلاده دي. یوې په لغمان ولایت کې ښکار شوی و، بیا دلته موږ راوړو عملیات هم که اوس الحمدلله ډېر ښه صحت لري او دغه 2 نور سره هم
څه مشکل نه لري. دوی سره یو ځای ده او دوی سره یو ځای نه ده، هغه په بیله کوټه کې ده. که غواړئ چې زه تاسو ته وښیم وربسو دغه پړانګ چې ده صحیح دته پانترا پالډیس وایي. تقریبا 9 ډوله ده په دنیا کې. صحیح. دا پړانګ هغه حیوان ده چې تر ټولو وحشي ژوي هوښیار ښکارونکی حیوان ده. په ښکار کې تر ټولو حیواناتو تر ټولو په شک تکړه حیوان ده. ځکه که تاسو چیرته په ویډیوګانو کې مستندونو کې لیدلی وي کروکوډیل یو حیوان ده د اوبو کې، هغه هر حیوان ښکاري مګر پړانګ باندې زور نه رسي. پړانګ هغه ښکاري. صحیح. واقعیت ویژگیش فهمیدی؟ او ډېر لوی جامپ کوي، ډېر لوی حرکات لري. بله دوی کولی شي چې په قوسي ډول تر 9 مترو پورې ټوپ ووهي او اکثره مرغان په هوا کې نیسي او په عمودی ډول تر 6 متر پورې کولی شي. فهمیدی گپا؟ تا 9 متر میتونه جمپ کنه به شکل قوسی. دا همه ارینا پړانګ ده چې یو لاس متاسفانه بیچاره دا په د ډیر ظلم شوی او قطع شوی ده او اوس ماشاءالله صحت ښه ده، روغتیا ښه ده، ښه خواړه خوري او تاسو پوهیږئ چې الینا د تراوت د تازگی او د ښایسته معنا ورکوي. زه ډېر وډار کړم په لومړي کې نه ته دنه مه ډارېږئ. دا چون خلکو ځورولی، خلکو وهلی ده، ظلم یې پرې کړی، ځکه دا د انسانانو نه ډارېږي. که نه هغه نور ښه دي. دا اواز د مغه د خاصیت د مغه کینې ته تاثیر ده کنه. او بالکل دغه د کوم غږ چې دا اوس لري دا د قهر غږ ده. دته 6 کالر وایي. دا په دنیا کې ډیر کامیابه حیوانات دي خوشبختانه چې موږ لرو. خوشبختانه ډیر زیاته مننه چې د دې ژویو نسل تاسو ساتلی او د دوی د تداوی لپاره تاسو خپل زیار باسئ. مننه. سلامت اوسئ. همکاران شته دي زموږ ځینې موسسات لکه میهو انټرنیشنل موسسه ده، هغه د په عملیات کې مستقیم رول درلوده. ډونران هغه خدمت مرسته کوي. دا کوي چې له نورو پړانګانو سره یعنی نسلګیری وکړي کنه. کېدلی شي چون یو ډول دی یو نوع دی کولی شي چې نسلګیری وشي. یعنی خوشبختی جای ده مقتدی ده. مننه. سلامت. همکار عزیز ما میترسم باور کن من فکرم وقتی طرف میشم از اون طرف ترس میخورم که عالمه صدایش واقعا ترس. انشالله اینجا حیوانات سیو است. فقط یگانه مشکلی که ما داریم از مردم داریم. مردم به قفس داخل نشن، مردم آزار نتن. مثلا اگر در قفس گیر تاشا بر ما مشکل است که نجات بدیم، چون یک ظلم است که آدم سر خود میکنه. بعد هر آن کسی که به باغ و وحش میایه فقط لوحه معلوماتی رو بخونه، حیوانات بومی کشور خود بشناسه، بر اونا نه آزار اذیت کنه و نه کدام غذا بتن بهترین غذاها رو داره. دقیق. دلته بیزو یا شادی ورته وایي. بله دا بیزوگان دي. اصلا د خپل د افغانستان د جغرافیه ژوي دي چې زیاتره په د مشرقي په غرونو کې پیدا کیږي. او موږ 2 نسل لرو په خپل مملکت کې. د دنم که تاسو قفس متوجه شوي دوی هم بچي ورکړي دي. نو کله چې د دوی تعداد زیات سي موږ هم د خپل مغه اصلي سوګنځینه چې د دوی دي عملته خوشی کوي چې ترسو طبيعت په غني شي. صحیح. دلته فکر کوم هغه شترمرغ ساسي او مرغه چون دا غټ قفس ده او دا د یو مرغه ده چې د زمکه په سر غټترین سترترین مرغه ده چې در بل غټ مرغه نسه خالوتل نسی. یگانه پرنده روی زمین است که پریده نمیتونه. فعلا در حدود 130 کیلو وزن داره. 2 دانه کیله میخوره، پالک میخوره، یک چارک جواری میخوره. بله یک حیوان بسیار پرقدرت است. میتونه تا 4 متر یک خیزش باشه. 70 کیلومتر در فی ساعت سرعت داره. واقعا عجیب است. دا هم د واخان، پامیر، بدخشان د غرونو د هندوکش د غرونو حتی غواګانی دي چې په د باندې الته خلک حتی کارم کوي.
خوشبختانه چې د دوی نه هم نسلګیری درلودله اوس هم 2-3 پکې چوچې بچیان دي او موږ یو جوړه درلوده اوس تقریبا تعداد 9 ته رسیدلی ډېر سوی بیا دا که ډېر سیده بیرته طبیعت ته لېږي تر اوسه هم دا طبیعت ته نه دي خوشي کړي بله د حیواناتو انتقال کې تاسو کوم ستونزې سره مخ نه یې مثال کله چیرې له بهره راوړئ دا تر اوسه فیل نشته که نه چیرې تاسو وغواړئ تصمیم لرئ نه لرئ متاسفانه فیل په ټوله دنیا کې نسل پوره کېدو دی په ټوله دنیا کې او اکثره ژوبڼونو ته اجازه نه ورکوي چې دا په ژوبڼ کې وساتل شي باید په طبیعت کې لکه واورین پړانګ غوندې چې ساتنې ضرور نه ده چې په طبیعت کې اوس خوشبختانه واورین پړانګ له سور خط څخه اوښتی تعداد ډېر سوی نو افغانستان هم تقریبا په همغه لومړی جنګونو کې شروع د جنګونو کې فیل په راکټ باندې ولګېده او ټوټه سو او بیا تر اوسه پورې 28-29 کاله کېږي چې ژوبڼ فیل نه لري هغه وخت هند البته افغانستان ته دا ډالۍ ورکړې ډېر وبخښئ بیا همغه سوال ته راځم تاسو د حیواناتو په انتقال کې کوم ستونزې سره مخ یاست وبخښئ دا مې هېر شو نه خیر هېڅ ستونزه نه لرو موږ خپل وسایل لرو منظم خپل پلانونه لرو ژوبڼونو سره ښه روابط لرو دنیای نړیوال روابط لرو نړیوال عضویتونه لرو سازار کوازا د آسیا په سطحه ژوبڼ پخوا یو ډېر ښه ژوبڼ و دا چې په جنګونو کې ړنګ شو بلیک لیست شو دلته یو ډېر ښه ټیم موجود ده چې دغه له ټولو ستونزو راوایستلی ده اوس عضویتونه اخیستي دقیقا ما یک احساس خوب را امروز گرفتیم همکار عزیز قفس اسب است اسب ها در دنیا 146 نوع است 146 نوع یک نوعیشی است که یا هم خارجی است یک نسل پخش است و ما یک راس اسب داریم خب این اهلی است بله اهلی ده صحیح او وقت دا اسبونه په افغانستان کې پیدا کیږي په طبیعت کې اسب منګه یو خپل ګورخاري درلودې په خپل جغرافیه کې چې متاسفانه فکر کړم چې نسل پوره کېدو سوی ده یا به نه پیدا کېږي د فعلا چې همدغه ده نو دې ته ښه خواړه رسیږي د ورځې 2 دانې هګۍ خوري 2 هګۍ خوري جو میخوره نه تخم د جو میکس میکنن برش میخوره فرم بیده نظر بمو استحقاقش برشان داده میشه نو دغه زنگل یو طبیعي زنگل ده دکې ما ویل چې زاڼې قطان کلنګ مرغاوی وحشي مرغاوی حسیني زاڼې مختلف طاووس مختلف مرغان سره په صلح کې ژوند کوي همدغه ځای نه نه ځي بل چېرې ځکه خواړه ورته مهیا دي اوبه ورته دي او خوشحاله دي دلته نسلګیري کېږي او دلته ښکارېږي هم نه که نه نور چې په طبیعت کې بلکل هلته خطر د ښکار شته خطر او دوی ډېر په یو صلح کې ګرچې له مختلفو نسلو څخه دي مګم یو ښه سولیز ډول بلکل ځکه چې د دوی هابیتات یو شانته ده یو شانته هابیتات لري خواړه هم تقریبا فرق نه کوي د دې لپاره نو یو بل سره منلي دي بالاخره هغه ځای ته راورسېدو چې له همغه ځای مو شروع کړې وه او دا زمونږ نننی لنډ سفر که غواړئ چې د کابل ښار له باغوش څخه لیدنه وکړئ یو ځل راشئ له نږدې نه او جناب ډاکټر صاحب به له نورو همکارانو سره ستاسو په درانه چوپړ کې کوم ویل لرئ دوستانو ته زه له لیدونکو څخه دا هیله لرم چې همیشه مې هر کلیپ کې هر تلویزیون سره چې مصاحبه کړې هم دا مې ویلي دي چې حیوانات مه ځوروئ دقیقا حیوانات مه ځوروئ د ده له ځورونې لاس واخلئ په دوی ته رحم پکار ده دوی ته خواړه مه ورکوئ د دوی معلوماتي لوحې ولولئ دا وپېژنئ او خپل د حیواناتو سره ښه چلند وکړئ ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ هر کله راشئ خوشحاله اوسئ ډاکټر صاحب یو مهربان شخص همداسې نور همکاران یې موږ سره ډېره مهرباني کړې یو نړۍ مننه خوشحاله اوسئ انشاءالله موفق اوسئ خپل کارو کې ډېره مننه ګران لیدونکو دا زموږ د نن ورځې سفر چې د کابل باغوش ته راغلی و چطور بود سفر خوب بود معلوماتی که نداشتیم گرفتیم و خودتون مریض هستی گپا رو بسیار خلاص و کوتاه مترسیه که گشتم هم که دیدم وضعیت مرا خرابتر کرد شفای عاجل به خودت میخوایم و بالخصوص به تمامی مریضای اهل اسلام
ګرانو مینوالو که غواړئ چې نورې بیلابیلې خوندورې خپرونې تاسو ته وړاندې کړو نو موږ ته کومنټ وکړئ دا ویډیو هم له دوستانو سره شریک کړئ هم د دې ترڅنګ د سیټي وال میډیا چینل سبسکرایب کړئ کنن و همراه دوستاشانم به اشتراک بگذارن تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم الله مو مل شي